الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د تعلیم القرآن اسلامی رادیو اوریدونکو، د حمادیه دارالعلوم د واټساپ د ګروپونو ټولو ګډونوالو او همدا ډول زموږ سره وابسته تعلق لرونکو ټولو غړو، هغه که د تعلیم القرآن اسلامی رادیو اوریدونکي په هرات کې دي، که په هلمند کې دي، که په کندهار کې دي، که د انټرنیټ د لارې په ټوله نړۍ کې دي، او که د اجتماعي رسنیو له لارې ټویټر، فیسبوک پاڼې، زموږ د مدرسې د سایټ کتونکي او د ټول هیواد او د ټول امت ټولو خواخوږو مسلمانانو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما معززو مسلمانو د عقیدې ورونو، تاسو ته د زړه له تله د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. الله تبارک وتعالی دې دا سپېڅلې ورځ په ټول اسلامي امت پورې نیکمرغه کړي. له برکته دې الله جل شانه په ټوله اسلامي نړۍ کې امن، ثبات، صلح او د هغه دین نفاذ راولي چې الله ته خوښ وي. په ځانګړي ډول زموږ په کړېدلي هیواد افغانستان کې الله جل شانه دې د یو داسې نظام څخه برخمن کړي چې د الله جل شانه رضا پکښې نغښتې وي. الله جل شانه دې امن، صلح، ثبات، همغږي د مسلمانانو په منځ کې راولي. اختر مو مبارک سه، اختر مو د خوښیو ډک سه، او الله جل شانه دې د ښو عباداتو توفیق نصیب کړي. الله جل شانه دې هغه کړېدلو او ژړېدلو غم ځپلو ورونو ته د زړه ډاډ او سکون نصیب کړي چې په دې اختر کې په خاص ډول کړېدلي وي. معززو ورونو، د اختر د مبارکۍ وروسته او د همدې مبارکۍ د پیغام په تسلسل کې یوه هیله د خپلو ورونو څخه لرم. هغه دا چې تاسو ته معلومه ده چې د فتنو زمانه ده، هغه زمانه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوونه کاله وړاندې وړاندوینه کړې ده. هغه فتنې کور په کور، شار په شار، کوڅه په کوڅه، سړک په سړک، هیواد په هیواد ګرځېدونکي دي. دلته تر ټولو اهمه خبره د مسلمان لپاره د عقیدې نجات دی، د دین نجات دی. د دې خبرې لزوم دی چې د اسلام په مبارک دین کې پاته سي. بناءً زما تحلیل دا دی چې لطفاً تاسې د درو ډلو څخه او د درو لارو څخه ډیر ویش اوسئ، متوجه اوسئ. معزز ورونو، د اسلام په مبارک دین کې د تاریخ په اوږدو کې د علماو په منځ کې اختلافونه راغلي دي. اختلاف پر خپلو اصولو او د مجتهدینو امامانو پر نمت باندې دا رحمت دی. البته کله کله د انسی او جنی شیطانانو په نوم باندې د اختلاف ځینې فتنې مسلمانانو ته راوړي چې په حقیقت کې د مسلمانانو بېدینه کول، ګمراه کول وي. ځکه نو مې هیله دا ده هغه کسان چې تاسو ته د دین احکام بد شي، لکه د حجاب مسله، ستا په وطن کې ستا د ژبې خلک وي حجاب دا د ښځو لازم نه بولي، بې حجابۍ ته کار کوي،
عریانیت ته کار کوي او د نارینه او د ښځو په منځ کې د مخلوط ژوندانه لپاره کار کوي، هغه حقوق چې الله نارینه ته ورکړي دي هغوی ته ژمن نه پاتېږي، کم حقوق چې الله ښځې ته ورکړي دي هغو ته ژمن نه پاتېږي. د اسلام اساسات د ښځې او د نارینه د حقوقو اړوند د ماتوي او یا د دین نورې چارې نور سنتونه هغه بد معرفي کوي، د هغو دپاره تعویلات کوي، پر احادیثو اعتراضونه کوي، هغه احادیث مني، هغه احادیث قبلوي چې هغه د دوی د رایې مطابق وي، او کم حدیث چې د دوی د رایې مطابق نه وي په پوره وقاحت او سپینسترګۍ سره پر احادیثو باندې اعتراض کوي. هغه علما چې خبره د دوی د رایې مطابق وي هغه تاییدوي، چې د دوی د رایې مخالفه وي هغه ردوي. که موږ وګورو په معاصر وخت کې کله چې یو عالم د مذهب خبره کوي، په مذهب کې دننه احکام بیانوي، پر دې عالم باندې ردونه کوي، سپکې سپورې ورته وایي، بد معرفه کوي، په سپک نمونه یادوي، او د بله اړخه څخه که بیا یو بل عالم د مذهب چوکاټ ماتوي او دوی ته وایي چې مذهب دا لازمي نه دی، نو بیا د هغه عالم صفت کوي، دا دغه عالم بد وایي، خو هغه عالم چې دی صفت کوي په بله مسله کې بیا وایي چې ژیره پرېښول فرض دي، په دې ځای کې بیا د دې عالم خبره نه مني. دا تعجب دی. هر حکم چې د دوی د رایې مطابق رالی هغه عالم که د دوی موافق وي که مخالف وي دی صفت او ستاینه کوي، او کم حکم چې په مخالفت رالی که دی موافق وي که مخالف وي بیا د هغوی رد کوي. دا د مزاج بندگان دي، دې ته سیکولر خلک وایي، دا د دین بربادونکي دي، دا خلک وایي دین او سیاست سره تړي، حکومت او دین سره تړي، او د معیار دین مه ګرځوئ، معیار قوم، وطن، ترقي، مادیات. دا کسان ستاسې څخه دین وړي، د دې په اړه ډېر متوجه اوسیږي. چا چې پر احادیثو اعتراض وکړي، چا چې د دین پر اساساتو اعتراض وکړي، چا چې د دین د دلیل پر ځای باندې عقلي دلیل رامخته کوي، نو ته پوه سه چې دا یو سیکولر انسان دی، د اسلام د اساساتو ماتونکی دی، دا ستاسو سره دین وړونکی دی، د داسې خلکو سره ستاسې تعلق ساتل ناجایز دی، د داسې خلکو سره په اجتماعي پاڼو کې پاتېدل ستاسې ناجایز دی، او ستاسې د دوی سره محبت، د دوی د خبرو تایید دا ناجایز دی، او دا د دین دشمنان وګڼئ. دوهمه ډله هغه کسان دي چې ستا د مذهب علما مشرکین بولي، ستا پلار او نیکه پر غلطه طریقه بولي، 100 کاله مخکې چې ستا امپراتور باچهان دي، احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه چې هغه پر کم منهج راغلی دي، دا مشرکان بولي، بد بولي، او حنفي مذهب کې چې هر څوک داخل دي دا بد بولي. د دې کسانو سره متوجه اوسیږي. دا لازمي نه ده چې ټوله د دنیا مسلمانان به په حنفي مذهب کې داخل وي، ځکه 4 مذهبونه حق دي، البته خو هغه نور مذهبونه، دا نورو مذهبو علما هغه حنفي مذهب ته احترام لري. د حنفي مذهب ستر امام ابو حنیفه رحمه الله ته احترام لري، هغه هیڅ کله د دې توهین نه دی کړی، د دې مذهب توهین یې نه دی کړی. هغوی دا عقیده لري چې موږ په اجتهاد کې نسبتا دوی ته ښه یو، خو زموږ دا عقیده ده چې ضمناً زموږ اجتهاد، زموږ د مذهب د علماو امام ابو حنیفه رحمه الله او شاګردانو اجتهاد دا مصاب دی، او هغه مقابل لوري مو ضمناً خطا دی. دا یو علمي مسله ده. د داسې ډلې سره آګاه اوسیږي. درېیمه ډله هغه کسان دي چې هغوی بیا د مذهب په پوښ کې دننه تاسې ته حقاني علما بد معرفي کوي. هغه علما چې هغه زر مسائل بیانې کړي، زر سره مسلو ته د امام ابو حنیفه رحمه الله د کتاب حواله ورکړي، خو دی بیا هم پر هغه باندې کله د پنجپیري ټاپه وي، کله د وابي ټاپه وي. هغه په مذهب کې دننه په یو اختلافي مذهب کې د یو عالم پر رایه تللی، د بل عالم رایه پرې ایښي،
د یو کتاب پر رایه تللی بل کتاب رایه پرې ایښي مفتابهي قول یې راخستی، نو دی تش په دې بهانه باندې پر داسې علماو باندې ټاپې لګي. داسې کسان هم د دین دشمنان دي. دا کسان هم غواړي چې ستاسې په منځ کې اختلاف پیدا کړي، د دې دپاره چې هغه کسان چې هغه اصلي غیر مقلدین دي هغه غوړ خلاص کړي او دغه د مذهب رښتیني علما، حقاني علما چې یو لک مسائل یې بیان کړي، دا کې زه مبالغه کومه، هغه ټوله د حنفي مذهب وي. په یو مسله کې یا حقیقتا غلط سوي برته خپله غلطي منلي، ځکه هر څوک خطا کېږي، او یا دا چې خطا وتلی نه په مذهب کې دننه د یو کتاب حواله یې ورکړي، د بیا د بل کتاب حواله پیدا کړي، په دې بهانه پر دې ټاپه لګي، خلک د هغه اصلي دشمنه څخه غافله کړي. په کور دننه کې هغه عمده علما پر دې باندې خلک بې اعتماده کړي. دا بله یو طلسم دی د فکري جنګ، د دې سره د دې په اړه متوجه اوسېږي. حاصل خلاصه دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا زموږ د پلار نیکه، زموږ د مشایخو، زموږ د امپراتورانو، هغه امپراتوري چې موږ به په دنیا کې په سرلوړي یو، د هغه امپراتورو باچهانو دا مذهب دی د سوونو کالو، او په دې کې په زرګونو په لسګونو زره علما سته. دا مذهب حق دی، په دې منګولې ولګوئ، حنفي اوسېږئ، احناف اوسېږئ. هر څوک چې تاسو ته سپکې خبرې کوي هغه د ټولو مذهبونو خلاف دی، هغه د ټول امت خلاف دی، هغه یو فتنه ده. که څه هم امام شافعي رحمه الله زموږ په مذهب نه دی، خو موږ ته سپکې نه وایي، امام صاحب ته سپکې نه وایي. او د سیکولر د بېدینو خلکو څخه چې دا مذهب تش یو تاسو ته یو رواج معرفي کوي، فقط دومره قدر چې زه مسلمان یم، دا بله فتنه ده. او درېیمه فتنه دا ده چې په مذهب کې دننه تا پر خلکو باندې، پر علماو باندې بې اعتماده کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.